अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د لوی او بخښونکي فقر رحمنما نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې بلاک هول په واسطه د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټیک ټاک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. لومړی قدم کې د بلاک هول د ډاونلوډ طریقه او بیا د انسټال طریقه درته ښیم. هغې نه وروسته چې څنګه ډاونلوډ کوي. ورسره ځم زه د ډاونلوډ کوم. راځم زه ټیلیګرام چینل باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته راځم په دې چینل باندې کلیک کوم ان اکبر سلام صدیق. هغې نه وروسته به راشئ همدلته مو تاسو ته لینک اچولی دی دغې سافټویر د کوم بلاک هول په نوم سافټویر دی. په دې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به لاندې راشئ. ځای به لاندې ځئ. دلته به دلته ډاونلوډ آپشن راشي. په دې ډاونلوډ به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته ما خو دغه بلاک هول په نوم سافټویر انسټال کړی دی چې انسټال نه وي د اوپن په ځای به درته انسټال راشي. زه راځم اوس بلاک هول ته. په بلاک هول باندې کلیک باندې مخته راځم. زه د فیسبوک څخه یو ویډیو لینک راخلم. ورسره ځم یو لینک کاپي کوه. لینک لپاره به دغې درو ډاټ یا د درو نقطو به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به دغه لینک کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ. اوس په دې څخه به دغې بټن ووځي دغې سکرین څخه. اوس د بلاک هول باندې به کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته د منځ کې د کوم د تور بټن چې د بټن به د ګوته ونڅوي یو 15 ثانیې. اوس دلته کې به پلیز وایټ په نوم آپشن ته راشي. یو لږ به انتظار شي. لږ انتظار نه وروسته به په دې باندې ډاونلوډ روان شي. خپله وینئ ډاونلوډ روان شولو. دغه ډاونلوډ به دا په اختیار ډاونلوډر دی که نه چې د نورو ډاونلوډرو ته کوم شی ډاونلوډ کوي هغه سره به اړ راځي یعنې اعلانتیاوې راځي نو یو سرخوږی جوړوي. نو دا ډاونلوډر مستقیما لینک کاپي کوه همدلته مستقیم ډاونلوډ کېږي. نو دا ډاونلوډر د نورو ډاونلوډر نه بهتر ډاونلوډر دی. لږ انتظار به وکړئ ویډیو ډاونلوډ کېږي. لږ انتظار نه وروسته هغه ویډیو ډاونلوډ شوه چې ما کومه د فیسبوک څخه لینک راخیستی وه همدلته مې پیسټ کړی یم ډاونلوډ کوله. اوس هغه ویډیو چې ډاونلوډ شوه یا کوم ویډیوګانې تاسو ډاونلوډ کړي وي ګورئ همدلته په دغې کلیک وکړئ. د ویډیوز نه فوس د کومې ډاټ چې دي په دې به کلیک وکړئ. هغه ویډیوګانې همدلته راغلي څومره ویډیوګانې ډاونلوډ کړي وي همدلته به موجودې وي. همداشان زما د فیسبوک پاڼه، انسټاګرام پاڼه، یوټیوب چینل، ټیلیګرام چینل د سره سبسکرایب، لایک، فالو کړئ او هر قسمه ښکلې ښکلې ویډیوګانې وګورئ. خوښ به شوم.